د طالبانو حکومت څوک لمنځه وړي؟ طالبانو ته څه کول پکار دي ترڅو له دې ستونزو خلاص شي؟ د دې ټولو لپاره دغه ویډیو تر پایه وګورئ. زه د یو افغان او مسلمان وګړي په حیث د طالبانو اسلامي غورځنګ ته دغه وړاندیزونه لرم. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبونو والا سره نرم او متناسب چلن وکړي ترڅو هر څوک د طالب په وجود کې خپل ځان معصوم او خوندي حس کړي او هیڅکله خپل ځان کم ونه ګڼي. دوهم دا چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله ملي او اسلامي حکومت رامنځته کړي ترڅو د افغانستان دا حکومت خپل وګڼي او لازمه همکاري ورسره وکړي. دا غوښتنه نه یوازې د افغانانو بلکې د ټولې نړۍ هم ده. دریم، طالبان باید د ملي او اسلامي قوانینو په اساس ټولو ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي او د هغوی مادي او معنوي حمایت وکړي چې دا هم د ټولو افغانانو او هم د نړیوالو غوښتنه ده چې کولی شي د دوی سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي. څلورم، طالبان باید خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، تیری ویجاړۍ ورغوي او بغیر له کوم توپیره د افغانستان ټولو خلکو مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. د چا په شخصي ازادیو لکه لباس، ګیره خیرول، سټایل او همدارنګه مدني او ټولنیزو د بیان رسنیو او نورو فعالیتونو باندې بندیزونه ونه لګوي. پنځم دا چې طالبان باید د نړیوالو ځینې غوښتنې ومني، خپل سیستم د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په شان عیار کړي، د نړۍ نورو ملکونو سره ښه روابط ولري، القاعده او نورو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې څخه د نړۍ په هیوادونو بریدونه وکړي. په پای کې ویلی شو چې طالبان د افغان خاورې یو واقعیت دی او هیڅوک یې د منتفي کولو هڅه نشي کولی او نه یې څوک منتفي کړي. طالب باید خپل طلایي فرصت ونه بایلي او هیڅکله باید پر افغانستان پخواني داړه او ورانکاري واکمن نشي. طالبان باید د افغانانو د غوښتنې مطابق راتلونکي اساسي قانون، نظام او ټول کړه وړه برابر کړي، د نړۍ او خپلو خلکو سره مسلکي چلند وکړي او دوی باید خپل ځانونه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې ثبت کړي لکه احمد شاه بابا، امیر عبدالرحمن، امان الله خان او نادر خان. خو که چیرته طالبان یوازې د خپل ځان ومني او د افغانستان د خلکو او نړۍ غوښتنې ونه مني نو طبیعي ده چې افغانستان به یو ناکام هیواد شي، د خلکو هیلې به بورې شي، خلک به مهاجرت ته مخه کړي، طالبان به ګوښه شي، د افغانستان خلک به په بدو شرایطو کې ژوند ولري، خوارۍ، فقر او نورې ډول ډول ستونزې به دا وطن تباه او برباد کړي چې په دې صورت کې به بیا نړۍ د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت ونه پیژني او د افغانستان خلک به هم طالبانو ته په ارزښت قایل نشي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. اوس نو که تاسو هم طالبانو ته څه ویل غواړئ په کومنټ کې ولیکئ او زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره کولی شئ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ، زنګوله یې هم روښانه کړئ ترڅو ژر خبر شئ. تر بیا او بلې ویډیو، د خدای په امان.